ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او د توس د پورا ای سړی نیمایي حصہ دو د هغه مول نه چې د توس شذې پریږدي کچېره د هغه اولاد نوي نو کچېره د هغه اولاد وي نو توس د پورا بیا څلورم حصہ دو د هغه مول نه چې هغه پریږدي پس لا دا کول د وصیت نه چې هغه په دې سره وصیت کوي یا د قرض نه او د هغه شذې د پورا څلورم حصہ دو د هغه مول نه چې توس سړی پریږدي کچېره د توس اولاد نوي نو کچېره د توس د پورا اولاد وي د هغه شذې د پورا وتم حصہ دو د هغه مول نه چې توس پریږدي پس لا ادا کول د وصیت نه چې توس د هغه وصیت کوي یا قرض نه او که یو سړی یا ښځه چې میراث ترې وړل کېږي کلاله وي بې پلوره او بې اولاده وي او د هغه سړي یا د هغې ښځې مورنی ورور یا خور وي نو په دې دواړه کې هر وته شپږمه حصہ دو بیا که د هغې د کلالې خوند یې ورنه د دې نه زیات وي نو هغې په درېیمه حصہ کې ټول شریک دي پس له وصیته چې د هغه وصیت کولی شي یا د قرض د ادا کولې نه چې ضرر رسوونکی نه وي بل ته په دې وصیت سره دا د الله تعالی له طرفه وصیت دی او الله تعالی ښه پوه ښه تحمل صبر والا دی.